ولی ځینې کسان د مولا رسول لاندې ویډیو پوسټ کوي. سلامونه دوستانو، ستړي مشئ. نن دوستانو په نننۍ ویډیو کې یوې اړینې موضوع ته اشاره کول غواړم، دا چې د روژې مبارکه میاشت ده ډېری خلک د فاحش مولا رسول لاندې ویډیو پوسټ کوي چې دغه کس پخپله د خپل ځان روژې ته زیان رسوي، بلکې نورو ته هم زیان رسیږي چې د دې ټولو ګناهونو مسؤلیت د ده په غاړه پاتې کیږي. روژه مبارکه میاشت ده، د عبادتونو میاشت ده. باور مو وشو دوستانو، که چېرته یوټیوب ته ننوځئ مولا رسول پر ویډیو باندې لګیږي. مولا لاندې څه داسې د ویاړ کارونه زموږ لپاره ترسره کړي دي چې موږ یې باید وستایو. د دې پر ځای چې د مولا رسول لاندې ترسره کړو کارونو باندې پرده واچوو، نړیوالو ته یې رسوا نه کړو، بلکې موږ د دې بدو عملونو ته رشد ورکوو، په خپله او د خپل ځان په عزتۍ پسې ګرځو. دوستانو هیله ده دغې موضوع ته جدي پاملرنه وکړئ تر څو د دنیا او آخرت نیکمرغي او خوشبختي مو په نصیب شي.